احسان کوي د گاونډي سره جار ذی القربان مراد هغه گاونډي چې تا ته نږدې وي خوا په خوا در سره وي والجار الجنوب او د هغه گاونډي د هغه همسایه خیال هم ساتي کوم چې له تا نه لرې وي یو څو کوره لرې وي علماو لیکلي چې د څومره گاونډیانو خیال به ساتو حسن بصري رحمه الله فرمایي 40 کوره چې داسې وي 40 کوره ښي طرف ته 40 شپ طرف ته 40 شاته دا ټول د تا ګاونډیان ګڼل کېږي دا ټول د تا همسایه ګڼل کېږي دا ټول په تا باندې حق لري نو الله فرمایي د نږدې ګاونډي او د لرې ګاونډي د نږدې همسایه د لرې همسایه د دې خیال ساتي والجار الجنوب او دارنګه د جار جنوب نه مراد مفسرینو لیکلي دي بعضې وایي چې دلته د دې نه مراد همسفری ده چې په سفر کې در سره ملګری وي د دې لحاظ ساته او بعضو ویلي چې نه دا چې تا یو ملګری تا نه نفع اخلي لکه د استاد شاګرد چې د استاد سره ملګرتیا کوي په دې خاطر کې چې یو شی ځینې زده کړي نو یا دا ځینې مراد ده مخکې فرمایي وابن السبیل والیتامى والمساکین د یتیمانو سره د مسکینانو سره او والجار الجنوب وصاحب بالجنب وابن السبیل او د ابن السبیل نه مراد مسافر خو اکثر علما وایي چې د دې نه مراد میلمه ده چې د میلمه لحاظ ساته چې څوک در کره راغی د هغه لحاظ ساته آخر کې فرمایي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله رب العزت مینه نه کوي د هغه چا سره څوک چې متکبره انسان وي فخورا او فخر کوونکی په نورو خلکو باندې لویي کوي الله دې وساتي په دې آیات کې الله رب العزت موتا ته دا حکم کړی چې د نږدې ګاونډي هم لحاظ ساتي او د لرې ګاونډي هم لحاظ ساتي او که چېرته د احادیثو کتابونه سړی مطالعه کړي دې باره کې احادیث څومره دي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي متفق علیه حدیث ته د بخاري او د مسلم دواړو چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل والله لا یؤمن قسم خوري قسم په الله مؤمن نه ده یو واریم نه وایي درې واري بیا وایي والله لا یؤمن قسم په الله مؤمن نه ده والله لا یؤمن قسم په الله مؤمن نه ده څنګه مؤمن نه ده یعنی کامل مؤمن نه ده یا دا معنا چې د ایمان د ایمان چې کومه معنا ده د هغې سره موافق نه ده یو چا پوښتنه وکړه قیل من یا رسول الله څوک یادوي ای د الله رسوله چې کامل مؤمن نه ده نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په جواب کې وفرمایل الذي لا یأمن جاره بوائقه هغه کس کامل مؤمن نه ده چې د ده د تکلیفونو نه د ده د شرورو نه د ده د فساداتو نه د ده همسایه محفوظ نه وي هغه ته تکلیف رسیږي ګاونډي ته تکلیف رسیږي هغه ته اذیت ورکوي دغه کس چې د کامل مؤمن نه ده ځکه که کامل مؤمن وایي کامل مؤمن خو دې ته وایي چې په قرآن عمل وکړي او په قرآن باندې عمل دا ده چې الله رب العزت راته فرمایي والجار ذي القربى والجار الجنوب چې تاسې ښه سلوک کوئ د نږدې ګاونډي او د لرې ګاونډي سره نو د ټولو نه اولنی حق د همسایه په حقوقو کې هغه دا ده چې باید وی سړی ښه سلوک ورسره وکړي ښه رویه ورسره اختیار کړي تکلیف ورته ونه رسوي په ډېرو احادیثو کې دې خبرې ته اشاره ده دې حق ته اشاره شوې او دارنګه د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک نه حضرت انس بیا روایت را نقل کوي هغه مبارک هم فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي لا يدخل الجنه جنت ته به داخل نشي هغه څوک لا یأمن جاره بوائقه د چا نه چې ګاونډیان محفوظ نه وي د ده د تکلیفونو نه د ده د شرونو نه په امن کې نه وي دغه انسان به جنت ته نه داخلیږي بیخي به نه داخلیږي دا خو یو ګناه ده نه هغه اولو کسانو سره به نه داخلیږي هغه کوم چې ناجین دي د نجات والا کسان دي له هغو سره به نه داخلیږي څومره اهمیت ته د ګاونډي د حقوقو بیا دا یاد وساتئ محترمو چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله یو حدیث ته په دې باره کې چې ګاونډیان او همسایګان په درې قسمه باندې دي الجیران ثلاثه همسایه په درې قسمه باندې ده یو هغه همسایه ده چې درې حقوق لري جای په جای یو یې د اسلام حق ده دویم یې د ګاونډیتوب حق ده او دریم یې د قرابت حق ده مثلا د تا کور ده د تا د کور خواته د تا د ورور کور ده د تره د زوی کور دی ده د ماما کور دی ده د خورې کور دی ده اوس دغه کس چې د تا خواته اوسېږي دا په تا باندې درې حق لري جای په جای یو خو د مسلمان ورور د اسلام حق لري دویم ګاونډي دی ده او دریم حق دا ده چې د تا قریب ده نو دا هغه ګاونډي ده چې د ټولو نه زیات حقوق لري چې هم مسلمان وي هم د خپل وي هم د همسایه وي دویم قسم هغه ګاونډي ده چې هغه دوه حقوق لري بس دوه حق یې په تا باندې وي
هغه داسې مسلمان وي خو د تا قریب نه وي د تا رشته دار نه وي نو د ده دوه حقه دي یو د اسلام او بل د ګاونډیتوب دریم هغه ګاونډي او هغه همسایه ده چې هغه د تا خوا ته اوسېږي خو په تا باندې صرف یو حق لري فقط هغه مشرک ده کافر ده د اسلام حق په تا نه لري ځکه مسلمان نه ده خپل دی نه ده دوست دی نه ده د دې حق هم په تا باندې نه لري البته ګاونډي دی ده اگر که مشرک ده خو همسایه دی ده د همسایه‌توب حق په تا باندې لري اگر که مسلمان نه ده نو درې قسمه همسایه‌ګان وي یو هغه ده چې درې حق لري یو هغه ده چې دوه حق لري او یو هغه ده چې یو حق لري عبدالله ابن عمر ابن العاص بارک راځي د یو وخت کې وایي په کور کې یو سیرلی ذبحه کړ بیا وایي د دې نه وروسته کور کې پوښتنه وکړه چې اهدیتم لجارنا الیهودي آیا تاسې ادیما چې کوم یهودي ګاونډي د همسایه مې دی وتم څه په هدیه کې ورکړي که نه م دي ورکړي بیا هم دا خبره وکړه بیا وویل والذي نفسي بيده سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي چې هغه مبارک فرمایل چې قسم په هغه ذات چې د ما سا د هغه په قبضه کې ده ما زال جبریل یوصیني بالجار ما ته به جبریل همیشه راته د ګاونډي او د همسایه په باره کې به توصیه راته کوله چې ښه ورسره کوئ حتی ظننت تر دې پورې چې زه په دې ګمان شوم انه سيورثه چې داسې نه چې دا یو همسایه د بل همسایه میراث کوونکی جوړ کړي لکه څنګه چې زمن د پلار میراث وړي زه دومره یعنې د ما دومره زیات تاکید حضرت جبریل علیه السلام کاوه د ګاونډي د حق په باره کې چې لحاظ ساتئ خیال ساتئ چې د ما دا ګمان راغی چې دا چې نه چې د الله له طرفه حکم دا راشي چې یو ګاونډي د بل ګاونډي وارث ته میراث وړي دومره زیات تاکید نبی علیه السلام ما ته کاوه همدغه روایت د حضرت ابو هریره او د حضرت ابن عمر او د حضرت عایشې نه رانقل ده هغه دواړه هم فرمایي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي والذي نفسي بيدي قسم په الله قسم په هغه ذات باندې چې ما سا د هغه په قبضه کې ده ما زال جبریل یوصیني بالجار جبریل علیه السلام همیشه ما ته راته او امر به یې راته کاوه چې تاسې د ګاونډي سره ښه کوئ ښه سلوک ورسره کوئ تکلیف مه ورته رسوئ حتی ظننت انه سيورثه تر دې پورې چې ما دا ګمان راغی چې داسې نه چې شریک کړي په میراث کې شریک نه کړي دومره اهمیت ده همدارنګه د نبي علیه السلام رانقل نور حدیثونه هم په دې باره کې شته عبدالله ابن عمر ابن العاص فرمایي نبی علیه السلام مبارک فرمایي خیر الاصحاب خیرهم لصاحبه په ملګرو کې دوه دوستان دي درې دوستان دي دوستي سره جوړه ده په دې کې بهترین دوست هغه ده چې د خپل دوست دپاره خیرخوا وي او وخیر الجیران عند الله او په ګاونډیانو کې په همسایګانو کې د ټولو نه بهترین همسایه د زیاتې لوړې درجې خاوند همسایه هغه بیا هغه ده خیرهم لجاره چې د خپل همسایه دپاره د خپل ګاونډي دپاره خیرخوا وي دغه دپاره بد نه خوښوي دغه دپاره خیر خوښوي امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې یوه قصه را نقل کړې دی وایي یو وخت کې یو کس اوسېده په یو کور کې د ده په کور کې وایي موږکان پیدا شول ډېر زیات یې تکلیف کړه بیا یو چا ورته ویل چې ته داسې وکړه یو پیشو واخله یا به یې دا خپله به یې وخوري ختم به یې کړي یا به یې د تا له کوره وباسي ده وایي ورته ویل چې نه داسې کله هم نه کوم ځکه که چېرته زه پیشو پیدا کړم نو دغه موږکان به زما ګاونډیانو ته ورسي او هغه شی چې زه د ځان لپاره نه خوښوم نو د مسلمان ورور دپاره او هغه ورور چې د ما همسایه دی هغو لپاره بیا څنګه خوښ کړم بیا خو زه کامل مؤمن نه شوم ځکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي لا یؤمن احدکم په تاسې کې کامل مؤمن نه ده حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه تر څو پورې چې د مسلمان ورور دپاره هغه شی نه یې خوښ کړی کوم چې ځان ته خوښ کړی و زه دا د ځان لپاره نه خوښوم چې د ما په کور کې دې دا وي نو د ده لپاره بیا زه څنګه خوښ کړم نو د دې لپاره زه وایي دا شی نه اخلم دا پیشو نه اخلم چې دلته دې راشي او دا موږکان دې وخوري او یا دې وشړي او دغه کره دې ورشي او د صحابهو تاریخ سړی ته مطالعه کړي چې هغوی به د ګاونډیانو څومره خیال ساته سبحان الله صحابهو د نبی علیه السلام شاګردانو د هغې د مدرسې نه راوتلي وو مدینه منوره کې یو کلی و په دې کلي کې په یو کور کې یو چا سیرلی حلال که ذبحه یې وکړه بیا د دې چې سر و دا د سیرلي سر دی ګاونډي ته ورولېږه ټول صحابه اوسېږي
دا ګاونډي ته چې ورولېږه دغه همسایه دا خیال وکړي چې کېدای شي د ما چې کوم ګاونډي ده له هغه سره چې شي نه یې پاخه راځه هغو ته یې ورولېږه ده په خپله ونه خوړ پوخې نه که هغه ته یې ورولېږه هغو دا ګمان وکړه چې داسې نه شي د ما کوم همسایه ده کېدای شي د هغه په کور کې نن چې شي نه وي چې نه یې پاخ کړي راځه هغه ته یې ورولېږه د یو سر په 7 کورونو کې راتاو شو بېرته د ده کره راغی هېچ هم دا دومره فکر ورسره و هر یو به دا فکر کاو چې داسې نه شي زه دا شی پوخ کړم ځان ته او د ما ګاونډي هغه ونه لري او هغو ته په دې سره دوک ورسېږي هغه ته په دې سره تکلیف ورسېږي نو یو سر په 7 کورونو کې راتاو شو بېرته چې هغه اول چا ورکړی و هغو کره بېرته راغی دا د صحابهو شان و دومره خیال به یې ساته ځکه خو نبي علیه الصلاة والسلام در نقل د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم یو سړی راغی نبي علیه الصلاة والسلام نه یې پوښتنه وکړه كيف لي ان اعلم اذا احسنت او اذا اسأت ای د الله پیغمبره ما ته به څنګه درک لګیږي چې زه نیک کار کوم او که بد کار کوم لګیا خو یم ټوله ورځ عمل کوم خو څنګه به ما ته معلومات کیږي چې زه نیک یم او که بد یم دا نیکی معلومول یا بدی معلومول دا به زه په څه سره پېژنم نبی علیه الصلاة والسلام په جواب کې ورته فرمایي اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت کله چې تا د خپلو ګاونډیانو نه واورېدل شاوخوا همسایګانو نه دې واورېدل د خپل ځان په باره کې چې ته خو ډېر ښه سړی یې ته خو ډېر نیک یې فقط احسنته بس ته نیک یې خو اذا سمعتهم یقولون خو که چېرته دې د همسایګانو نه دا واورېده چې قد اسأت ته ډېر بد انسان یې بدکاره یې بېکاره یې فقد اسأت بس بیا ته بد یې یعنې که هغوی تا ته درته ویل چې ته ښه یې بیا نو ښه یې ځکه چې تا عمل ښه ده هغو سره دې رویه ښه ده له هغه سره دې سلوک ښه ده خو که هغو تا ته درته ویل چې تا په باره کې دا خبره وکړه چې دا ښه ګاونډیتوب نه کوي ښه همسایه‌توب نه کوي له موږ سره ښه سلوک او ښه رویه نه کوي نو بیا ته ښه نه یې که څومره مې تا عمل ښه یې بیا ته ښه نه یې همدارنګه د حضرت ابو هریره صاحب روایت